د رڼا څخه د ورځې لنډ او مهم خبرونه ګورئ. زه مینه اکبري. خوست ولایت کې د طالبانو د والي ویاند مستغفر ګربز وایي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځ رژیم د جنډو سر په نوم پوسته د افغان طالبانو ځواکونو لاسته تیره شپه لوېدلې ده. په ورته مهال کې د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي چې د رد الظلم انتقامي بریدونو په دوام کې د سویل ختیځ زوند اړوند د پکتیا ولایت برمل ولسوالۍ ډنګرلګت سیمه کې فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځي رژیم یوه پوسته نیول شوې ده. نوموړې زیاته کړې چې په دې برید کې یو اراده ټانک هم په بشپړ ډول تخریب شوی دی. او همداراز په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ یو خاص کم د بې پیلوټه الوتکو تر برید لاندې راغلی. سرچینې وایي د جنوبي وزیرستان په واڼه سیمه کې د پاکستاني پوځ پر یو ځانګړي کمپ باندې د بې پیلوټه الوتکو برید شوی دی. د سرچینو په وینا یاد کمپ ته سخت زیانونه اوښتي دي، خو تر اوسه د یاد برید له امله د کره مرګ ژوبلې معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو اړوند المرصاد نشراتي ادارې په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې یو انځور خپور کړی او ویلي دي چې یاد کمپ نن د برید هدف ګرځېدلی و. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې تیره شپه د پاکستان پوځي رژیم ځواکونو په کندهار ښار کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې پر یو مرکز 2 هوایي بریدونه کړي، خو په دغه بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. همداراز مجاهد زیاته کړې چې بریدونه د مرکز په دیوال او یو زوړ کانټینر باندې شوي دي. هغه دا پیښه دښمنانه عمل وبالو او خبرداری یې ورکړ چې طالبان به دغه اقدام پر وړاندې ژر تر ژره غبرګون وښایي. تېره شپه پاکستان لخوا بیا هم تجاوز وسو او د حریم نقض وسو د افغانستان او په کندهار کې 2 نقطې بمبار شوې. یو د معتادینو د شفاخانې یو اړخ یې ویشتلی ده چې هلته معتادین پکې معالجه کېدل او عام ملکي ځای ده، هم خساره نه لري، تلفات نه لري، خو یو ځای نړولی ده. او بل یو خالی کانتینر چیرې پروت و، څه فکر پې کړی څوک نه و پکې. اگر که هغه یو ځای کې قراول و پخوا، دا وخت شپې څوک نه کې اوسېدل، خالي و، هغه هم بمبار شوی و، څوک پکې خوږ نه دي، تلفات خو هېڅ نه لري. او دا ځایونه هم داسې عادي ځایونه وو چې د بمونه پرې غورځولي دي، هېڅ تشویش نشته، افغانان ته باید اطمینان ورکړو چې کومه ستونزه نشته. ولې پاکستان باید د دغه شرارتونو او د خپل د تجاوز انشاءالله. په ورته مهال کې د طالبانو د ویاند مرستیال حمید الله فطرت ادعا کوي چې په کونړ ولایت کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې د یوه ښوونځي ودانۍ زیانمنه شوې. هغه د ځینو انځورونو د خپرولو سره ویلي چې دا پیښه د کونړ دانګام ولسوالۍ کې شوې ده او د دې ولسوالۍ د مرکزي مکتب ودانۍ یې زیانمنه کړې ده. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې او د جرمني په هامبورګ ښار کې یو شمېر افغانانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د پاکستاني پوځ د وروستیو بریدونو په ضد اعتراضونه او لاریونونه ترسره کړي دي. لاریونوالو د ملکي افغانانو د وژل کېدو غندنه وکړه او له نړیوالې ټولنې یې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د دې خبر نور جزئیات زموږ د همکار په چمتو شوي راپور کې ګورو. په واشنگټن ډي سي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او ګڼ شمېر افغانان راټول شوي وو او پر افغانستان د پاکستان د پوځ بریدونه یې وغندل. لاریونوالو په خپلو شعارونو کې پاکستان ترهګر رژیم وباله او ټینګار یې وکړ چې د افغان خاورې پر وړاندې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره ودرول شي. تاسو ولې خاموشه یاست؟ د افغانستان کې ټول کوم بمبونه چې روان دي، کوم بمبارد چې شته، دا په عام وګړي دي. نو کوم کسان چې هلته وژل کېږي ټول عام خلک دي، بېګناه خلک. راغلي وو چې د پاکستان استبدادي ظالم رژیم بمبار وغندو چې په افغانستان کې د یوې میاشتې راهیسې ملکي خلکو باندې بمبار کوي، خلک وژني، ماشومان وژني، زنانه وژني. چې د کوم تروریست په نوم په بانه باندې بریدونه کوي په افغانستان باندې، دا تروریست په خپله په پاکستان کې دي او پاکستان ټرین کړي دي، پاکستان پیسې ورکوي، پاکستان یې سپورټ کوي، دوی په دې بانه باندې د بېګناه افغانانو وژنه کوي. نن موږ هم دلته په ډېر ګڼ شمېر افغانان راټول شوي وو چې په نړیوالو باندې غږ وکړو او د پاکستان دغه وروستي بریدونه په کلکو ټکو ووغندل. ګډونوالو همداراز د امریکا له حکومت او د بشري حقونو له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو او د کورونو د بمبارۍ په اړه جدي دریځ خپل کړي.
د دوی په وینا په دغه بریدونو کې ګڼ شمېر بېګناه ملکي وګړي شهیدان او ټپیان شوي دي. بل ورته د جرمني په هامبورګ ښار کې هم سلګونو افغانانو ورته لاریون ترسره کړ. لاریونوالو د پاکستاني پوځ وروستي بریدونه وغندل او ویل چې دا بمبارۍ د روژې مبارکې میاشتې پر مهال شوي دي چې له امله یې ملکي وګړي په شهادت رسېدلي دي. لاریونوالو ټینګار وکړ چې د پاکستان پوځي کړنې د بشري حقونو خلاف دي او نړیوال باید د دې وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. هغوی دا هم ویل چې پاکستاني پوځي رژیم په افغانستان کې ستونزه یوازې له حکومتونو سره نه لري بلکې د افغان ملت له پرمختګ او ثبات سره مخالفت کیږي. د افغانستان له واکمن سره مشکل نه لري، د افغانستان له آبادی سره مشکل لري، د افغانستان له وقار او عزت سره مشکل لري، د افغانستان پرمختګ سره مشکل لري، د دې جغرافیې سره مشکل لري. پنجاب د افغانستان ذاتي هغه دشمن دی چې پلار په دغه ځای تولد که او بالاخره د افغانستان دشمني له اولې ورځې په غاړه باندې واخیسته. د جرمني د هامبورګ لاریون ګډونوالو په کوزه پښتونخوا کې پر میشتو پښتنو غږ وکړ چې د پاکستان په بدنام پوځ کې خپلې دندې پرېږدي ترڅو د څو روپیو په خاطر د پردیو ګټو قرباني نشي. پښتانه چې د ګرځي اخوا ته پراته دي او دوی د پنجاب په فورسز کې دي، د پنجاب د ځواکونو کې دي، زر تر زره باید دغه لیکونه راووځي ولې چې د دې زره کندهار لپاره چې یوازې 30,000 افغانۍ شاید جوړه شي د دې لپاره باید ځان قرباني نه کړي. دا د جنرال او د کمرین ساتنه ده، دا د دوی د خاورې ساتنه نه ده. پکار ده چې باید دوی دغه ځای نه خپل ځان راوباسي تر څو پورې وینې تویې نه شي او دوی به دا سیمه هغه پنجاب ته پرېږدي چې کوم پنجاب د سیمې نه ګټې وړي. دا د کوزه پښتنو لپاره پیغام دی. دوی باید د افغانستان د ولس سره د افغانستان د اتلانو سره ونه جنګېږي ځکه دوی په دې کې تاوان دی. په دې ځای باید ځان دوی ونه ورږدي. دا لاریونونه داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې هم د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې د پاکستان د بریدونو پر ضد ورته اعتراضي غونډې ترسره شوې دي او د هېواد دننه هم ګڼ شمېر لاریونوالو د پاکستان یاد بریدونه په سختو ټکو غندلي دي. سره صلیب او سرې میاشت د پکتیکا لپاره بیړنۍ مرستې استوي. د سره صلیب نړیوال فدراسیون د آسیا پاسفیک څانګې او د سرې میاشتې ټولنې اعلان کړی چې په افغانستان کې د وروستیو نښتو د زیاتېدو وروسته پکتیا ولایت ته به بیړنۍ مرستې او د سرپناهو توکو استول شروع کړي. یاد فدراسیون ویلي چې د دې مرستو له لارې به تر ټولو اړمنو کورنیو ته د سرپناه او نور حیاتي توکو زیرمې ورسوي. دوی ټینګار کړی چې بشري اړتیاوې به زیاتې شي او د زیانمنو خلکو لپاره به ملاتړ له هر وخت به نور هم زیات شي. سره صلیب او سره میاشت پلان لري چې د وضعیت له بدلون سره سم تر ټولو اړمنو خلکو ته ژر تر ژره مرستې واستوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رنهیر جسوال وایي هیواد یې پر افغانستان د پاکستان وروستي هوایي بریدونه په کلکه غندي. نوموړي د رسنیو پوښتنو ته په ځواب کې ویلي چې د پاکستان له لورې د افغانستان پر خاوره ترسره شوي بریدونه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د ملکي زیربناوو د ویجاړېدو لامل شوي دي. جسوال زیاته کړه چې دا د پاکستاني ادارې یو بل تیری دی چې د خپلواک افغانستان له مفکورې سره د دښمني عکس العمل ښایي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته باید په بشپړ ډول درناوی وشي. چین ویلي دي چې افغانستان او پاکستان د ترنګلتیاوې راکمې او خبرې دې پیل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لینجیان ویلي چې هیواد یې غواړي افغانستان او پاکستان روانې ترنګلتیاوې کمې کړي او د ستونزو د حل لپاره مخامخ خبرو ته کیني. هغه زیاته کړې ده چې افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیاونګ د منځګړیتوب او د وضعیت د آرامولو لپاره دواړو هیوادونو ته به سفر پیل کړي. چین ټینګار کړی چې کابل او اسلام آباد د خپلې ستونزې د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو څخه د هیوادوالو شکایتونه زیات شوي دي. دوی وایي چې د اختر په دې ورځو کې بیې نورې هم پورته شوي دي. د دې خبر نور جزئیات زموږ د همکار په چمتو شوي راپور کې ګورو. د روژې مبارکې میاشتې په پیل او د کوچني اختر په رانږدېدو سره د هیواد په یو شمېر سیمو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي.
یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لومړنیو اړتیاو لکه اوړو، وریجو، غوړو او نورو ورځنیو توکو بیې د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي چې د خلکو لپاره یې د ژوند لګښتونه سخت کړي دي. یک سر رومی 200 روپه شد. یک سر کچوری چند است؟ تقریبا چارک 90 روپه خریدیم. نه گم یک سر چند نه. این بخیر باوجود خود نه گم که گپ است قرار است. پورته تللی وروره موږ ګیز له مازدیګره زرنج وچړو د سبزي پیسې نسو ګټلی دوکاندار ته چې ورڅخه وایي وړو جګ زیاتره ده پوه شوې موږ مجبور یو مرسته څوک راسره کوي ګیز راځو دغه مخامخ به دغه زرنج چلوو دیاړي کوو او نرخونه په دغه چنده لوړ شوي دي چې داسې مسکینت سره مخامخ یو چې د ماښام د نس برابروي او دلته دوی ظالمان چې راسو دغه نرخونه لوړ کړي چې بیخي بدبختانه چې د سخت مشکلاتو سره مخ کړي یو. خلک له حکومته غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د بیو د بې ځایه لوړېدو مخه ونیسي او سوداګر دې اړ کړي څو توکي په مناسب قیمت وپلوري. د دوی په خبره د روژې په میاشت کې باید د خلکو د ستونزو د کمولو لپاره ځانګړي تدابیر ونیول شي. روژه کې او اختر روانه ده ټول شیان قیمت شوي دي. زه دولت نه هیله کوم چې د مخنیوی وکړي چې لږ ذره ارزانه شي. اختر رومیان شای جګ شوي نور اخیستل کېږي نه ډېر جګ شوي دي او دولت فشار واچوي چې دا شیانو کې لږ تغییرات شی بل لور ته د طالبانو حکومت مسؤلین وایي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د احتکار پر ضد ځانګړې کمیټې فعالې دي. د چارواکو په وینا دغو کمیټو تر ډیره د بازارونو څارنه کړې او هڅه کوي څو د توکو بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي. چارواکي ټینګار کوي چې دا څارنه به دوام ولري ترڅو خلک د روژې او اختر په ورځو کې له اقتصادي فشار سره مخ نشي. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب لور هیله نجیب وایي چې په افغانستان کې د تیرو 4 لسیزو د جنایتونو لپاره یوازې یوه ډله مه ملامتوي او دا عدالت نه دی. هیله نجیب ټینګار کړی چې ټولې هغه ډلې او اشخاص چې په دې موده کې د بشري حقونو سرغړونه کړې باید حساب ورکولو ته راکش شي. د هغې په وینا عدالت باید یوازې پر اوسنیو حاکمانو محدود نشي بلکې هغه سیاسي ډلې هم پکې شاملې شي چې د سیمې هیوادونو او زبرځواکونو په ملاتړ کې په افغانستان کې لاسوهنه او جنایتونه کړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي ټاکل شوې ده چې نن یکشنبې د افغانستان د صادراتي توکو 8 سوداګري محمولې د تورغونډۍ بندر او د لاجورد له مسیر څخه ترکیې ته ولېږدول شي. یاد وزارت په وینا په دغه محمولو کې وچې میوې، مربا او د زودپز دیګونه او انرژي څښاک شامل دي. یاد وزارت ویلي دي چې دغه توکي به د لاجورد له مسیر څخه ترکیې ته انتقال شي او وروسته به له هغه ځایه څخه سعودي عربستان، امریکا او همدارنګه استرالیا او هالند ته واستول شي. د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مولوي شیر محمد حاتمي وایي چې سږ کال په فراه ولایت کې د خرما شاوخوا 8000 ټنه حاصلات ترلاسه شوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د نوموړي په وینا اوسمهال په فراه ولایت کې نږدې 40 هکتاره ځمکه د خرما بڼونو ته ځانګړې شوې او هڅې روانې دي چې د دغه بڼونو د پراختیا له لارې د خرما تولید نور هم زیات کړي. په داسې حال کې چې د وروستیو کړکېچونو په رامنځته کېدو سره ولس تمه لرله چې طالبان به د مشروعیت او د ولس د مشروع غوښتنو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي او د انجونو پر مخ به د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو د انجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو لړۍ لا هم روانه ده. نن د کب 24مه نیټه او د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو تر اوسه د انجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه کومه روښانه پریکړه لیک لا هم نه دی اعلان شوی. نړیوالو بنسټونو ویلي چې افغانستان اوس یوازینی هیواد دی چې چېرته چې انجونې له منځني او لوړو زده کړو څخه منع شوي دي او دا محدودیتونه د انجونو پر راتلونکي او د هیواد پر تعلیمي نظام ژوره اغیزه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د انجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې او ډیری کورنۍ لا هم د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د دې پریکړې په تمه دي.
د سیمې او نړۍ نور خبرونه به زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي. ایمل ولی خان د خیبر پښتونخوا د حکومت دریځ د ولس سپکاوی بللی. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان د خیبر پښتونخوا د حکومت هغه دریځ غندلی چې د وسلوالو لخوا د سړکونو ګزمي او پوستې جوړولي د سر وزیر پر ضد سازش بللی وو. نوموړي ویلي د حکومت د ادعا له واقعیت څخه تېښته ده او هدف یې د خپلې ناکامۍ او بېکفایتۍ پټول دي. هغه پوښتنه کړې که دا رښتیا هم سازش وي نو مخنیوي مسؤلیت د چا پر غاړه دی. ایمل ولی خان همدارز ادعا کړې چې په تیرو کلونو کې لسګونه زره وسلوال بیرته میشت کړای شوي او یو شمېر خطرناک بندیان هم خوشي شوي دي. هغه ټینګار کړی چې خیبر پښتونخوا د ناامنۍ، اقتصادي ستونزو او اداري ګډوډۍ له جدي وضعیت سره مخ ده او د دې حالات زیاته بیه د سیمې خلک پرې کوي. امریکایي سناتور برینی سینډرز د دې هیواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو پر لومړي وزیر نتنیاهو نیوکه کړې او ویلي دي چې نتنیاهو ټرمپ یوې ویرونکي او نامنلې جګړې ته داخل کړ چې اوس یې د وتلو لار ورته نه ښکاري. سینډرز په خپل بیان کې د جګړې د لومړنیو 12 ورځو ارقام خپاره کړي چې پکې ویل شوي چې په دې جګړه کې تر 1200 ډیر ایرانی ملکی وګړي وژل شوي، تر 10,000 ډیر ټپیان دي، تر 3.2 میلیونه ایرانیان له خپلو مینو بې ځایه شوي، 14 امریکایي عسکر په دې جګړه کې وژل شوي او 983 کسانو په لبنان کې هم ژوند له لاسه ورکړی. د په وینا یوازې په 12 ورځو کې 14.5 میلیارډ ډالر پر دې جګړه مصرف شوي دي. په عراق کې د ایران له ملاتړه برخمنې یوې وسلوالې ډلې سرایا اولیاء الدم ویلي چې د شنبې په ورځ په امریکایي اډو 15 بریدونه کړي دي. د یادې ډلې په وینا دغه بریدونه یې د علي خمیني د وژنې په غبرګون کې کړي. نوموړې ډلې زیاته کړي چې په دغو بریدونو کې د اربیل په شمالي ښار کې د امریکا یوه اډه او د بغداد په هوایي ډګر کې د ویکټوریا اډه په نښه شوې. زیلینسکي وایي روسي ایران ته د شاهد بې پیلوټ الوتکې ورکړي دي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي ادعا کړې چې روسي ایران ته د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکې ورکړي دي څو د امریکا او اسرائیل پر ضد ترې کار واخیستل شي. زیلینسکي دغه څرګندونې د CNN له خبریال فرید ذکریا سره په مرکه کې کړي دي او ویلي دي چې دا 100% کې حقیقت ده چې ایران د روسي لخوا جوړ شوي دغه الوتکې کارولې دي. د راپور له مخې شاهد بې پیلوټ الوتکې د ایران له مهمو پوځي ټکنالوژیو څخه ګڼل کیږي او د ګران بیه توغندیو ارزانه بدیل بلل کیږي. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي د الوتکې په پراخه کچه د اوکراین پر ضد جګړه کې کارولي او د 2022 کال له منځ راهیسې زرګونه داسې بې پیلوټ الوتکې کارول شوي دي. راپور زیاتوي چې وروسته روسي خپل هم د دغو الوتکو تولید پیل کړ. د جاپان واکمن لیبرال دیموکرات ګوند د پالیسۍ شورا مشر تاکا یوکی کوبایشي هرموز تنګي ته دغه هیواد د بیړیو احتمالي لیږد په اړه ویل. له قانوني پلوه دا امکان په بشپړه توګه نشي رد کېدی، خو په هغو شرایطو کې چې اوسنۍ شخړې روانې دي پریکړې باید په ډیر احتیاط سره وشي. هغه زیاته کړي چې په دې برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې هم ویلي وو هغه هیوادونه چې د هرموز تنګي د تړلو لپاره د تهران د هڅو له امله زیانمن شوي دي ښایي له امریکا سره یو ځای سیمې ته جنګي بیړۍ واستوي. هغه د چین، فرانسې، جاپان، سویلي کوریا او برټانیې یادونه کړې وه. کوبایشي زیاته کړه د ټرمپ دریځ وخت نه وخت بدلیږي، نو دا باید د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو په چوکاټ کې روښانه شي چې د هغه اصلي اراده څه ده. امریکا د ایران د سپاه پاسداران ادعا رد کړه. ابراهیم لینکن بیړۍ لا هم فعال ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي د ایران د سپاه پاسداران وروستۍ ادعا بې بنسټه ده چې ګواکې د ابراهام لینکن الوتک وړونکي جنگي بیړۍ له کاره غورځولې ده. سنټګام په خپرې شوې اعلامیه کې څرګنده کړې چې سپاه پاسداران په تکراري ډول دروغ خپروي او د خپلې پخوانۍ ادعا هم نقص کوي. په اعلامیه کې راغلي راځي دا خبر روښانه کړو چې د ابراهام لینکن بیړۍ ډله لا هم په سمندرګي کې فعاله ده او د ایران پر هوایي حریم بشپړ کنټرول لري. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې سپاه پاسداران یو ځل بیا ادعا وکړه د امریکا دغه جنگي بیړۍ یې له کاره غورځولي، خو سنټاګام ټینګار کوي چې دا ادعا تر دې مخکې هم څو ځلې رد شوې ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د نویو پرمختللو توغندیو له ازموینې وروسته امریکا او سویلي کوریا ته خبرداری ورکړې ده. د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې کیم جونګ اون د 600 ملي متره کالیبر لرونکو راکټ لانچرونو د ازموینې له بهیر څخه له نږدې لیدنه کړې ده. ویل کېږي دغه توغندي د شاوخوا 340 کیلومتره لرې هدف د ویشتلو لپاره ډیزاین شوي دي. د راپور له مخې ازمویل شوي راکټونه په ختیځ سمندرګي کې د 346 کیلومتره لرې هدف په بشپړ دقت ویشتلی دی. کیم جونګ اون ویلي هغه دښمنان چې تر 480 کیلومتره واټن کې دي باید د شمالي کوریا د تاکتیکي اټومي وسلو د ویجاړونکي ځواک په اړه پوه شي. د شمالي کوریا چارواکو د ازموینه د امریکا او سویلي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په ځواب کې بللې ده. ایران بالعربیه راپور ورکړی چې شاوخوا 10 هیوادونو ایران ته وړاندیز کړی چې د هرمز تنګي له لارې د کښتیو تیریدو په موخه دوه اړخیزې هوکړې لاسلیک کړي. خو ایران وایي چې دا لار یوازې د دښمنو هیوادونو پر مخ تړل شوې ده. د سرچینې په خبره ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به د هرمز تنګي د مدیریت لپاره نوی طرزالعمل جوړ کړي. د معلوماتو له مخې ایرانی چارواکو ویلي چې د نوي طرزالعمل پر بنسټ به یوازې هغه کښتۍ د تیریدو اجازه ولري چې په خپلو سوداګریزو معاملو کې د ډالرو پر ځای له چینایي یون څخه کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمهیزې جګړې له امله د تیلو خوراکي توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي او نړیوالو د دغه کړکېچ د کابو کولو لپاره بیړني اقدامات پیل کړي دي. دا و د رڼا ټلویزیون څخه د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت ښې چارې.